په شمالي وزیرستان کې پر یو ګاډي چاودنه شوې. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. په شمالي وزیرستان کې پر هغه ګاډي چاودنه شوې چې یو ټپي شوی پولیس افسر یې روغتون ته لیږداوه. د معلوماتو له مخې پرون مازدیګر 4 بجې د امین الله په نوم پر یو پولیس افسر خپل کور کې دننه برید شوی و. نوموړی له ټپي کېدو وروسته یو ګاډي کې روغتون ته لیږدول کېده چې پر ګاډي یې چاودنه شوې او 8 تنه پکې ټپیان شوي دي. پاکستاني پولیسو منلي چې ټپیانو کې 2 ښځې هم شته. 2 ورځې مخکې ټانک ولسوالۍ کې هم د پولیسو پر یوه پوسته 15 وسلوالو برید کړی و چې د پولیسو په وینا 15 پیلې یا منټه دوام یې وکړ او بریدګر یې په شا وتمبول. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.